یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام سره یو زنانه او په قافله کې او وخه باندې ناسته او هغې وخې ته خیرې وکړې خیرې. نبی علیہ السلام وفرمایل دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي، دا به نه ځي، دې وخې ته خیرې وکړې، دا لعنتي ښځه ده، دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي. علي رضی الله تعالی فرمایي مسند احمد کې دا روایت موجود دی، وایي د فتح مکې په موقع باندې چې کله مونږ مکې مکرمې ته داخلېدلو اول رانه نبی علیه السلام روان د ټول لومړی نبی علیه السلام ومونږ چې مکې مکرمې ته داخلېدو نو په لاره کې یوه سپی واو خپل بچي پې لګیا و هغې نه پی رودل، د سپی خپلو بچو له پی ورکول. وی څنګه چې مونږ هغې ځای ته ورسېدو نبی علیه السلام په ځای ودرېدو او اواز یې وکړو خبردار کافره ګوره مخکې رانه شئ ودرېږئ ودرېږئ. په لاره کې یوه سپی ده چې بچو ته پی ورکوي ګوره ودرېږئ په ځای باندې. الله او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایي لار بدل کړئ ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یئ نو دا سپی چې اسونه ویني وبه یېرېږي نو بچو ته به پی ورکول بند کړي، لاره به شي د بچو نه. لاره بدل کړئ، لاره په بلې لار ته ځئ، په دې لاره مه راځئ. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام دوه صحابه کرام دغې سپی ته ودرول، وی تر هغې پورې تاسو دې ته ودرېږئ چوکیداري کوئ تر څو چې دې خپلو بچو ته پی نه دي پوره کړي چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې را نه شي، تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته به بل لار اړوئ. موږ د هغې پیغمبر نوم اخیستونکي یو چې هغه په ځناورو باندې دومره مهربانه، په ځناورو باندې. الله الله مونږه تاسو به لیدلي په سړکونو کې که نه په ګاډي باندې یو تن سپی وي، اکثر داسې ظالمان مې پې لیدلي دي چې هغه قصدن پې داسې سپی وي په ګاډو باندې، داسې ظالمان مې لیدلي دي. نو چې په ګاډي باندې ووایي نو په سړک کې مړ پروت وي او نور ګاډي پې د پاسه ځیا راځي، دومره هم څوک نه چې هغه د خپې نه ونیسي سیټ ته یې راوکاږي. تاسو به لیدلي که نه سپي چې په سړک کې مړ پراته وي څوک یې سیټ ته کوي، ګاډي پې د پاسه خېجې ځیا راځي، دومره په چا کې رحم نشته چې د خپې نه ونیسي او سیټ ته یې راوکاږي چې دا خو زیروح څیز دی، دا خو سا واله څیز دی. الله نو نبی علیه السلام په ځناورو باندې دومره ترس کړی، دومره ترس کړی دی. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام سره یوه زنانه وه په قافله کې په اوښه باندې ناسته وه هغې اوښې ته خیرې وکړې خیرې. نبی علیه السلام وفرمایل دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي، دا به نه ځي، دې اوښې ته خیرې وکړې، دا لعنتي ښځه ده، دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي. دومره نبی علیه السلام په هغې زناور باندې خفه شو، دې اوښې ته خیرې وکړې، دا به په دې قافله کې نه ځي. دا د نبی علیه السلام تعلیمات دي مونږ ته چې د زناورو سره دومره رحم کوئ، په زناورو باندې دومره ترس کوئ. امام غزالي رحمه الله چې وفات شو نو چا په خوب کې ولیدو، وی غزالي الله تبارک وتعالی خو بستا ډېر لوی استقبال کړی یې، ځکه تا خو د الله د دین ډېر لوی خدمت کړی دی، الله خو بستا ډېر لوی استقبال کړی یې. امام غزالي رحمه الله ورته وفرمایل وی او الله تبارک وتعالی را باندې فضل وکړو، په خپل فضل سره یې وبخله، فضل را باندې وکړو او د جنت نعمتونه یې راته را نصیب کړو، د جنت نعمتونه یې راته را نصیب کړو. په کوم عمل باندې الله تبارک وتعالی وبخلي امام غزالي؟ امام د الله تبارک وتعالی نه پوښتنه وکړه چې الله تاسو په کوم عمل باندې وبخلم، په کوم عمل باندې وبخلم؟ وی الله تبارک وتعالی راته داسې عمل یاد کو چې هغه زما په ګمان کې هم نو چې دا نیکي ده، په هغه عمل باندې الله زما مغفرت کړی دی چې زما په ګمان کې هم نو چې دا ما څه کړې ده، نیکي کړې ده. امام غزالي رحم الله لیکي وی یو ځل مې کتاب لیکو، کتاب نو قلم مې په دوات کې پورې کو، داسې مې روچت کو مخکې، اوس خو دا پینونه دي سیارې پکې مخکې به اوس زموږ د یادو خبره د قلمونه او دواتونه به نو قلم مې په دوات کې پورې کو، د هغې په دې سر پورې دا صحیح وه، ما پې خط لیکو، خو چې داسې مې روچت کو نو ډایرک ورله مچ راغی، نو د هغې قلم په څوکه باندې مچ کېناستو، هغه سایه یې وویله نه هغه سکل شروع کړو. یو ډېر سخت د ګرمۍ موسم و، ما دا قلم داسې راګونی و، ما چې دی به تږی شوی مکه چې دا صحیح تې وسکي، خیر دی که صحیح تې وچه شوه چې بیا به یې پکې دوات کې پورې کړمه نو هغه قلم مې داسې نیولی حتی تر دې پورې چې هغه مچ هغه صحیح وسکله والوتو
وی چې هغه واله تاسې زما د زړه کې یو خوشحالي غونته راله چې زه په مچ خو مې اوبه وڅکولې که نه. وی بیا مې هغه قلم په دوات کې پورې کړو، خط لیکل مې شروع کړو. وی په ورځ د قیامت مې د الله نه پوښتنه وکړه چې الله تا زما په کوم عمل باندې مغفرت نصیب کو. وی الله تبارک وتعالی راته دا عملیات کو چې ای امام غزالی یو ورځ دی خط لیکو په قلم په څوکه د سیاهي راغستې وه، هغې له یو مچ راغی او د هغې نه اوبه څکلې، تا ورته صبر وکړو تر دې پورې چې هغه موړ شو. تا زما په یو کمزوري مخلوق رحم کړو، نن ما په تا رحم وکړو، مغفرت مې دې وکړو. نن ما په تا رحم وکړو، ستا مې څه وکړو؟ مغفرت وکړو. امام غزالي رحمه الله فرمایي په هغې ټیم هم زما په زړه کې دا چې دا چېرته زه غټه نیکي کوم. وایي ما چې بس مچ دی او سیاره راغی پرېږدی چې اوس کې زه به بیا قلم دی پورې بیا کوم په سایه کې. دومره الله مهربان ذات دی او دومره الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق باندې څه کېږي؟ خفه کېږي. دومره الله په خپل مخلوق باندې خفه کېږي. به هر حال د الله په مخلوق باندې رحم کول، په یو بل باندې رحم کول، د یو بل سره ښکلی ژوند تېرول، د خوشحالۍ ژوند تېرول، یو بل ته مینه محبت ورکول، د یو بل ته پیغورونه، یو بل ته تکلیف ورکول، دا هېڅ ژوند نه دی. زمونږ حالت خدا رسېدلی دی که نه چې کو په کور کې په یو ورور باندې تکلیف راشي نو هغه د بل ورور نه پټوي، ځکه یې پټوي که نه وایي سبا راته دی دا په نوڼۍ باندې ږدي، زه خو دې قرض پیسې اخلم نو سبا یې راته په چم باندې دا خبره دی ګرځوي. حتی در دې پورې چې ښځه خپلې خبرې د پلار کور خبرې خاوند ته نشي کولی، ځکه که هغه ورته وکړي که نه نو سبا ورته دا خاوند وایي که نه ما درته نه وایي چې ستا د پلار کورنۍ چې دا هېڅ خلک نه دی، ما خو درته مخکې نه دا خبره کړې چې دا هېڅ خلک نه دی. سبا ورته د هغې خبرې نه پیغور جوړوي. دا نه دی چې د هغې په درد کې د هغې سره شریک شي. نو په ګاونډ کې که د یو تن ډېر سخت ضرورت وي خو بل ته نه وایي، بل کلي ته پسې ځي او هلته چاته وایي یاره ما لږې پیسې راکړه، خو په ګاونډ کې نه غواړي. ولې؟ ځکه که دنه پیسې غواړي نو اول به د ښځې سره مشوره کوي او بیا به د لسو دوستانو سره مشوره کوي او بیا به ګیر چاپېر وي چې هلکه پلان کې رانه پیسې غوښتې نو ویسلی د ده نه غواړم، خو چاته بل کلي کې به د چا نه وغواړم، بل کلي کې به د چا نه وغواړم. نو به هر حال د خپل د یو بل د تکلیفونو نه خوند اخیستل، د یو بل سپکاوی کول دا د مسلمان شان نه دی، دا د مسلمانۍ خلاف ده، دا د انسانیت هم خلاف.